compound effect. And the compounding effect. The compound effect. Compound effect by آیا کله مو فکر کړی دی چې که چېرته تاسې 15 یا $10 هره ورځ سرمایه گذاري کړئ تر 15 کالو پورې چې سالانه عاید یا ریټرن سه 15% اوسیږي په 15 کالو کې به هغه پیسې څومره شي؟ باور به مو نشي خو هغه مقدار به د $4 لکو څخه واوړي. آیا کله مو فکر کړی دی چې که چېرته تاسو 20 مخه کتاب هره ورځ ولولئ د 3 کالو په جریان کې به تاسې څومره مخه کتاب ولولئ؟ باور به مو نشي خو تاسو به 1900 مخه کتاب ولولئ چې تقریبا دا به 123 کتابونه شاوخوا کیږي. آیا کله مو فکر کړی دی چې که تاسو هره ورځ یو څه خاکي یوه انرژي پرېږدئ چې هغه 150 کالوري ولري نو د کال په جریان کې به تاسو 450,950 کالوري کم کړي اوسیږي چې د دې مطلب دا دی چې دغه به تاسو سره مرسته وکړي چې تاسو هیڅ وزن وانخلئ یا خېټه مو هیڅ راونه وزیږي. نو دغه ټول له کوم اړخ څخه راځي یا له کوم اړخه یې تحلیل کړو دې ته کمپاوند افیکټ ویل کیږي. کمپاوند افیکټ یا که په پښتو کې ووایو د اغیزو ګډېدنه څه شی دی؟ څنګه یې په خپل ژوند کې عملي کړو؟ څنګه ترې په داسې شکل استفاده وکړو چې موږ ته لا ګټه ورسوي د پرمختګ سبب مو سي زموږ ژوند لا را جوړ کړي؟ څه وکړو تر څو د کمپاوند افیکټ څخه په پوره توګه استفاده وکړو او د دغه لارې خپل ژوند په پوره توګه تغییر کړو؟ راځئ چې په دغه ویډیو کې په دې باندې خبرې وکړو. البرټ انشټاین په احتمالي بڼه چې زیات خلک وایي چې البرټ انشټاین ویلي دي چې کمپاوند افیکټ از د 8th wonder of the world. کمپاوند افیکټ اتمه عجوبه یا اتمه تر ټولو عجیبه واقعه کېدلی شي په نړۍ کې. هغه وایي څوک چې پرې پوهیږي هغه یې لاسته راوړي، څوک چې نه پرې پوهیږي هغه به قیمت ورکوي، مطلب غر کیږي، تباه کیږي به. کمپاوند افیکټ یا د اغیزو ګډېدن هغه اصول دی چې د وړوکو دوامدارو عملونو ګډېدنې څخه یوه غټه نتیجه رامنځته کوي، یوه غټه لاسته راوړنه رامنځته کوي. د مثال په ډول تاسو هره ورځ 10 لغات د انګلیسي زده کوئ، په یو کال کې هغه څومره لغاتونه کیږي؟ ډیر زیات لغاتونه کیږي چې ستاسو انګلیسي په پوره توګه تغییر کولی شي. بل مثال که تاسو درکم، تاسو هر ورځ په جیم کې 10 دقیقې تمرین کوئ. تاسو که 2 ورځې تمرین وکړئ کم تغییر نشئ احساسولی، 15 ورځې وکړئ کم لوی تغییر نشئ احساسولی، میاشتې وکړئ تغییر غټ تغییر نشئ احساسولی. تمرین تاسو د کمپاوند افیکټ په بڼه یا په شکل وکړئ، مطلب یو کال 2 کاله یې وکړئ، لوړ تغییرات په ځان کې وګورئ، په صحت کې، په بدن کې، په باډي کې، په عضلاتو کې، په فکر کې، په سالموالي کې، د تصمیم نیولو په وړتیا کې، د سختو حالاتو په کنټرول کې، ځکه صحت په هر اړخ د ژوند باندې تاثیر لري. نو دا خپل کمپاوند افیکټ دی چې وړوکې عملونه سره یو ځای کېږي د وخت په تېرېدو سره سبب د یو ډېرې غټې نتیجې کېږي. یو کمپني ده هره ورځ یو نوی مشتری لاسته راوړي. په کال کې څو مشتریان شو؟ 315 مشتریان. دغه 315 مشتریان د دوی لپاره مستقیم مارکیټینګ کوي، وایرل گروث ورکوي دوی ته. دا خپل کمپاوند افیکټ دی چې د وخت په تېرېدو وړوکې قدمونه یا وړوکې پرمختګونه د لوړو نتیجو سبب کیږي. د مثال په ډول یو نفر دی چې هره ورځ د $500 سیوینګ کوي. دغه مثال هغه چاته ښه راجي کېدلی شي چې په کاناډا، امریکا یا یوروپین کنټریز کې اوسیږي، هغه ملکو کې چې مطلب افغانستان نه بیرون یو عاید یو اندازه ښه اوسیږي. دا هره ورځ $50 انویسټ کوي یا په 500 S&P کې 500 د امریکا تر ټولو کامیابې کمپنیانې یا سټاک مارکیټ کې یا کوم بل څه کې چې هغه مطلب یو اندازه سټیبیلیټي ولري او زیات د لاس سبب نه کیږي یا د تاوان سبب نه کیږي. د 20 کالو په جریان کې به د دغه کس دغه انویسټمنټ چې دی د $1 ملیون 2 ملیونو څخه واوړي. وروسته له 20 کالو فکر وکړئ چې دغه انویسټمنټ په 20 کلنۍ کې شروع کړو، 40 کلنۍ ته ورسېده، د برحاله انویسټمنټ د $2 ملیونو څخه پورته دی چې دی کولی شي په راحتیا سره تقاعد شي او د خپل ژوند څخه د خپلې کورنۍ سره خوند واخلي. نو آیا فکر نه کوئ چې له دې موږ چانس له دغه برخې موږ باید استفاده وکړو؟ ولې بعضې خلک په لوړ اندازه شتمن دي او بعضې خلک هیڅ شتمني نه لري؟ وارن بافټ په کوکا کولا کې ډیر وخت مخکې انویسټمنټ وکړو. اوس وخت کې وارن بافټ کوکا کولا د آی تھنک د $15 ملیون څخه پورته انکم ورکوي ډیلی on daily basis. نو تاسو فکر وکړئ دا د کوم ځای نه راځي؟ دا د لانګ ټرم انویسټمنټ څخه راځي، د کمپاوند افیکټ د استفادې څخه راځي چې هغه وړوکی انویسټمنټ چې دوی وکړو هغې ته ټایم ورکړو، هغې په منظم ډول د کالونو 15
15 کالو په جریان کې بار بار وکړو چې په رزلټ کې داسې لاسته راوړنې اوس کېږي چې وغواړو چې د کمپاوند افیکټ څخه په پوره توګه استفاده وکړو نو ضرور ده چې په دغه نقاطو باندې پوه شو. نمبر 1 small consistent actions matter. وړوکې عملونه مهم دي. وړوکې قدمونه د هغه څه پر وړاندې چې تاسو غواړئ چې لاسته یې راوړئ هغه مهمه دي. هر هغه چا چې دی یو څه زده کړه یې پیل کړې ده هغه په شروع کې ډېر ضعیف و، هغه ته تنبل ویل کېدلی، هغه ته ناکاره ویل کېدلی، خو هغه بار بار دغه کار وکړو، دغه سرمایه گذاري انویسټمنټ یې پکې وکړ، خپل وخت یې ورکړ، په رزلټ کې داسې ځای ته ځان ورسولو چې اوس ورسره ډېر خلک هیڅ د مقایسې وړ نشي کېدی. فیسبوک فار د فرست ټایم کله چې مارک زوکربرګ جوړ کړ دا فقط یو ګروپ و د هغه ملګرو لپاره چې دوی په هارډورډ کې درس ویلي تر څو د یو بل سره کنیکټ وسي. نن فیسبوک وګورئ د کمپاوند افیکټ نه استفاده وکړه، د وړوکې پرمختګونو نه استفاده وکړه. فیسبوک نن چېرته ده؟ بلینز اف ډالرز لري، خپله میټا کمپني چې د ټریلیونز اف ډالرز ارزښت لري. نو هر څه وړوکې پیل کېږي خو هغه کنسسټنټلی وشي، بار بار وشي، بار بار قدم ور واخیستل شي په طرف یې، په نتیجه کې د لوړو راسړنو سبب کېږي. ښاغلي والټر مسچل په 1922 کال کې یو تحقیق وکړ د وړوکو عملونو پر تاثیر باندې. هغه مختلف ماشومان انتخاب کړل، 2 برخو باندې تقسیم کړل. یو ته یې وویل چې تاسو یو چاکلیټ در کوم همدا اوس یې خوړلی شئ. نورو ته یې ویلې چې که تاسو صبر وکئ 10 to 15 منټس تاسو 2 چاکلیټس لاسته راوړلی شئ. په رزلټ کې هغه ماشومانو چې مطلب چاکلیټ مستقیم وخوړلو هغوی کله چې 15-20 کاله وروسته د هغوی آینده وکتله شوه، هغوی په کمه اندازه کامیاب وو. د هغو خلکو پر وړاندې چې په لوړه اندازه صبر یا حوصله یې هغه ټایم کې وکړله د چاکلیټ د خوړلو لپاره، نو 20 کاله یا 25 کاله وروسته د هغوی فیوچر چې کله تحلیل شولو هغوی د هغو ماشومانو نه په زیاته اندازه کامیاب وو چې صبر یې ونه کړ یا مستقیم هغه چاکلیټ وخوړلو. نو دغه تحقیق مونږ 2 برخې ته بیایي د کمپاوند افیکټ چې باید پې پوه شئ. پیشنس از کی، صبر مهم دی. که چېرته وغواړئ چې تاسو یو څه لاسته راوړئ، یو څه وکړئ په ژوند کې، یو اچیومنټ وکړئ، یو ګول لرئ، یو څه ډیزاین کړئ، یو اپ جوړ کړئ، یو کامیابه کمپنی جوړه کړئ، پیشنس از کی. صبر مهم دی، صبر باید ولرئ، حوصله باید ولرئ تر څو خپل ټارګټ ته ورسیږئ. په یو ورځ کې فیسبوک نه دی جوړ شوی، په یو ورځ کې یوټیوب نه دی جوړ شوی، په یو ورځ کې چاټ جی پی ټي نه دی جوړ شوی. دغه کومه ویډیو چې تاسو اوس ګورئ دا د 15 دقیقو تحقیق او بیا تاسو ریکارډ کول نه دي، د ټایم اخیستی دی. نو که تاسو یو څه غواړئ چې لاسته راوړئ صبر باید ولرئ او هغې ته په منظمه بڼه کنسسټنټلی کار وکړئ. مومنټم هغه څه ته ویل کېږي چې کله یو څه روان شو نو مومنټم هغه بیا جاري ساتي. تحرک ته وایي په پښتو کې که ووایو. کله چې تاسو یو څه پیل کړل د هر کار هغه پیل ډیر ټف وسیږي، سخت وسیږي، د هغې نه وروسته مومنټم ولرئ په خپل ژوند کې، هغه کار جاري وساتئ، ادامه ورکړئ. د مثال په ډول که چېرته انکیس تاسو جیم پیل کړئ، 2 هفتې وکړئ، 2 هفتې وروسته یې پرېږدئ، آیا تاسو فکر کوئ چې ستاسو په ژوند یا ستاسو په صحت به قوي تاثیر ولري؟ توقع یې مه کوئ، نه یې لري. خو که تاسو دغه مومنټم وساتئ، بار بار ریګولرلی تاسو جیم ته لاړ شئ 2 to 3 years to 4 years، از رزلټ ستاسو مسلز به جوړ سي، ستاسو فزیک به برابر اوسیږي، تاسو به منټلی سیف اوسیږئ، منټلی به هیلثي اوسیږئ، تاسو به فزیکلی ساوند اوسیږئ. نو مین موضوع دا ده چې مومنټم وساتئ او په منظم شول مخکې لاړ شئ. تسلیمیږئ مه. نمبر 4 choices shape your future. ستاسو انتخابونه ستاسو آینده ټاکي. که تاسو وغواړئ چې د کمپاوند افیکټ نه پازیټیولی استفاده وکړئ، په خپلو انتخابو کې باید ډیر دقیق واوسیږئ. کمپاوند افیکټ نیگیټیولی هم کار کولی شي. تاسو هر ورځ سیګریټ څکوئ، تاسو نیگیټیولی کمپاوند افیکټ استفاده کوئ. تاسو فاست فوډ یا چپس دغه شیان ډیر زیات خورئ، تاسو نیگیټیولی کمپاوند افیکټ استفاده کوئ. تاسو د 4 ساعتو نه کم خوب کوئ، نیگیټیولی کمپاوند افیکټ استفاده کوئ. یا هم تاسو تنبلی کوئ، له حدودو پورته زیات خوب کوئ، 10 ساعته 12 ساعته خوب کوئ، تاسو هم بیا هم نیگیټیولی کمپاوند افیکټ استفاده کوئ. نو کمپاوند افیکټ نیگیټیولی هم استفاده کېدای شي، پازیټیولی هم استفاده کېدای شي. نو خپل انتخاب ته متوجه اوسئ. څه باید انتخاب کړئ، ستاسو لپاره مهم څه شی دی، څه دی چې ژوند مو بدلولی شي. باید خپل انتخابونو کې دقیق اوسیږئ. زیګ زیګلر وایي your life is the result of the choices you make. If you don't like your life, make better choices. وایي ستاسو ژوند نتیجه د هغو انتخابونو چې تاسو یې په ژوند کوئ. که خپل ژوند مو نه خوښېږي، ښه انتخابونه وکړئ. نو د دې مطلب دا دی چې انتخاب په ژوند کې ډیر قوي تاثیر لري.
هر برخه د لایف کې انتخاب سره ډیر دقیق اوسئ. نمبر 5 کمپاوند افیکټ چې تاسو پوره توګه په پوه شئ. 5مه برخه ټریکینګ. کله چې تاسو یو ګول لرئ، یو هدف لرئ، یو غواړئ یو نتیجې ته ورسیږئ، یو ځای ته ورسیږئ، هغه کار چې تاسو ټاکلی د ګول په حیث هغه ځای ته چې تاسو غواړئ چې ورسیږئ هغه ټریک کړئ. هره ورځ د هفتې وروسته، میاشت وروسته خپل پرمختګ وګورئ، څومره مخکې تللي یاستئ، پرمختګ مو څنګه دی، څومره تغییرات راغلي دي، آیا تنبلي مو کړې، آیا ښه مخکې تللي یاستئ، نورمال مخکې تللي یاستئ، سرعت مو ډېر شوی دی، کم شوی دی. تاسو چې په پوره توګه خپل حالت تحلیل کړئ نو تاسو کولی شئ چې خپل پرمختګ جاري وساتئ او د کمپاوند افیکټ نه په پوره توګه استفاده وکړئ. 6 avoid negative compounding. د منفي کمپاوندینګ یا ګډ اغیز څخه مخنیوی وکړئ. مخکې مې درته ذکر وکړو سګرټ څکونه، شراب څکل، د لمونځ نه کول، له حدودو پورته ملګرتیاوې کول د خلکو سره، حدودو پورته مصارف کول، ډیر زیات خوب کول، ډیر کم خوب کول، تمرین نه کول، په کورنۍ اړیکو ته هیڅ اهمیت نه ورکول، دا ټول نیگیټیو کمپاوندینګ دي چې په رزلټ کې ژوند تباه کولی شي. د مثال په ډول شاید چې تاسو ډیر زیات مثال څلور ساعتو کې تاسو 12 ساعته خپل پرمختګ ته ورکړي دي، 8 ساعته خوب درنه نیسي، نو کورنۍ ته هیڅ ټایم نه ده پاتې. افټر 15 ایرز تاسو په لوړه سطحه کامیاب شوئ، په صحیح سطحه څه رقم چې تاسو غواړئ هغه ځای فاینانشلی سټیبل شوئ، ښه موټر، ښه کور، ښه ژوند لرئ. خو مهمه خبره دا ده چې مور مو در سره نشته. په دغه ټایم کې درنه مور مړه شوه، یا کورنۍ درنه د لاسه ووتله، یا اولادونه د لاسه درنه ووتل، درنه بېلارې شول، په ګډو وډو کارونه یې شروع وکړه. آیا فکر کوئ چې دغه مټریل ثینګز چې دي یا مادي شیان چې تاسو لرئ تاسو ته به خوشحالي درکړي؟ توقع یې مه لرئ چې خوشحالي به درکړي. ژوند کې خوشحالي یوازې مادیات نه دي، یو برخه یې دا مهمه برخه مادیات دي، یعنی پیسې دي، خو د هغې نه پورته مهم څیزونه او مهم شیان شته دي چې هغې ته باید تاسو ډیره توجه ولرئ. How to use compound effect completely. compound effect په پوره توګه څنګه استفاده کړو؟ نمبر 1 take small consistent actions. هر هغه څه چې غواړئ وړوکي پیل کړئ خو دوامدار عمل وکړئ، دوامداره مخکې لاړ شئ. فکر وکړئ چې تاسو غواړئ چې انګلیسي ژبه په منظمه بڼه باندې زده کړئ، څومره ټایم له تاسو نیولی شي. کښېنئ، فکر وکړئ، کتابچه راواخلئ. تاسو نه پوهېږئ یو استاد نه نظر واخلئ چې څومره ټایم انګلیش نیول زده کوی شي. فکر وکړئ چې تاسو فلوینسي په انګلیسي کې لاسته راوړئ نو 1.5 year، یو نیم کال به درنه ونیسي. یو نیم کال کې تاسو څه باید وکړئ؟ کم اکشنز واخلئ، هغه ځان ته معلوم کړئ او په هغې باندې منظم مخکې ورشئ، هغه کارونه وکړئ، تسلیمیږئ مه، کنسسټنټلی مخکې لاړ شئ. کمپاوند افیکټ نه استفاده کوئ، یو نیم کال وروسته به تاسو خپل رزلټ ته رسیږئ. دا شور ده. نمبر 2 track your habits. خپل عادتونه مو وڅېړئ، ویې ګورئ، په نظر کې یې ونیسئ. که چېرته خراب عادتونه لرئ، بې اصوله له کنټروله وتلي عادتونه لرئ، سګرټ څکول، بې ځایه خندا کول، خپل شخصیت ته احترام نه کول، کتاب نه لوستل، بې ځایه ټیک ټاک جوړول یا بې ځایه ویډیوګانې جوړول یا نامناسبې ویډیوګانې له حدودو پورته کتل، خپل عادتونه په نظر کې ونیسئ. منفي عادتونه له منځه یوسئ، مثبت عادتونه نور هم زیات کړئ. بالاخره که چېرته ستاسو لیول یو وسیږي، دا منفي دی او دا مثبت دی، نو منفي به ښکته راشي، مثبت پورته رفتار کوي. ځکه چې تاسو ټریکینګ کوئ، خپل عادتونه په منظم ډول کنټرولوئ، په نظر کې یې نیسئ چې څه صحیح دي، څه غلط دي، څه باید وشي او څه باید ونه شي. لیوریج ټایم یا له وخت څخه غوره استفاده وکړئ. ټایم همیشه امپورټنټ دی. تاسو ته زه یو وړوکې کیسه ووایم په دې هیله چې را سره خسته نه شئ. یو کس و په ترکیه کې د ماشومتوب نه د 15 کلنۍ نه هڅه کوله چې شتمن شي، خو دی تر 80 کلنۍ پورې شتمن نشو. کله چې 80 کلنۍ ته ورسېدو نو د بلیونز اف ډالرز وګټل. نو په هغه ټایم کې د جیګ شو په ترکیه کې په استانبول کې داسې یو تعمیر جوړ کړلو چې هیڅ ساری نه درلوده، بیخي بې مثاله و، 115 منزله و. دغه 115 منزلو ته داسې یو ډیکوریشن ورکړی و چې هیڅ حدود نه درلوده، هیڅ مثال یې نه لرلو. نو دغه میډیا ټوله راجمع شوه چې باید د دغه تعمیر د هنر سره یو نظر وګورو. خو مخکې له دې چې د هنر سره وګورو، راځئ چې تعمیر یو اندازه وګورو. کله چې تعمیر ته داخلیږي نو ګوري چې 115 منزله ټول تشنابونه دي، په هر فلور کې تشنابونه دي، تشنابو سرو زرو کموډونه یې لګولي دي، ټول تشناب دی. نو دوی دلته کیوریس کېږي، کنجکاو کېږي چې ولې دومره زیات تشنابونه جوړ شوي دي. نو دوی دغه تعمیر د مالک سره انټرویو کوي. کله چې هغه راځي نو د هغه نه پوښتنه کېږي چې تاسو ولې په دغه تعمیر کې ټول تشنابونه جوړ کړي؟
نو هغه ورته وایي چې داسې ده چې 15 کلنۍ نه مې هڅه کوله چې زه شتمن شم، اوس زه 80 کلنۍ ته ورسېدم، زه شوګر لرم، زه بلډ پرشر لرم، زما صحت ګډوډ دی، زه بل واده نشم کولی، حالات مې ټول خراب دی، نو زه یوازینی شی چې کولی شم هغه تشناب ته تګ او راتګ دی، نور هر څه رانه پاتې. نو وخت میټر کوي، وخت مهمه دی. لیوریجنګ ټایم د دې مطلب دا دی چې وخت په درست شکل استفاده وکړئ، مناسب ټایم کې پیل وکړئ. که چېرته تاسو انویسټمنټ کوئ، مثال په ډول تاسو په استرالیا یا کاناډا یا امریکا یو ملک کې اوسېږئ او تاسو انویسټمنټ پیل کوئ د 15 ایرز د عمر څخه، 15 کلنۍ څخه، او تاسو هره ورځ $50 انویسټ کوئ، د 15 کلنۍ نه تاسو دغه انویسټمنټ وکړه تر 50 کلنۍ پورې، نو هلته تاسو 15 کاله انویسټمنټ وکړه، د دې انوال ریټرن یا سالانه هغه ریټرن کوم عاید چې ورکوي 15% دی. نو په دغه 15 کالو کې به تاسو مور دین $15 million ولرئ په انویسټمنټ کې، سیوینګ په شکل کې مور دین $15 million. نو تاسو فکر وکړئ چې وخت میټر کوي او که نه کوي. دومره مهمه موضوع دا ده چې مثال په ډول تاسو واده کوئ، واده مو پرېښود تر ډېر عمر پورې، زړه نه ښه کوئ، تاسو واوښتئ د 30 څخه 35 شوئ، 36 شوئ، بیا تاسو میرډ شوئ، یو بل ورور دی د هغې واده کړی دی په 18 کې، هغه ورور چې ته 38 ته رسېږي، نو د هغه ورور به تیار اراوند 20 to 22 22 کلن زوی اوسېږي چې د هغه په پوره توګه سپورټ وکړي، خو ستا به لا پیدا هم نه اوسېږي، نو ته بیا تنهایي سره مخ شوې، مشکل سره مخ شوې. نو لیوریجنګ ټایم مطلب دا دی چې وخت په منظمه ډول په صحیح وخت کې استفاده وکړئ. نمبر 4 eliminate negative compounding. مخکې مې ذکر وکړو منفي د ګړیدنې اغیز څخه مخنیوی وکړئ. منفي عادتونه مې مخکې درته تشریح کړ، د هغې نه مخنیوی وکړئ، هر رقم عادت چې و د هغې نه مخنیوی وکړئ. مثال په ډول تاسو عادت لرئ چې نجونو سره زیاتې خبرې کوئ، زیات ګپ ورسره لګوئ، مختلف نمبرې پیدا کوئ، د هغې سره خبرې کوئ. تاسو ومنئ چې یوې نجلۍ سره چې ته خبرې کوې معمولا هغه سر کې تا ته انټرسټ څرګندوي، بیا یې ته څرګندوې، دا به تا نه په 24 hours کې اراوند 10-12 hours ونیسي. نو 12 ساعته چې تا نه په 4 ساعتو کې 3-4 میاشتې ونیسي، هغه څومره لوړه سطحه ټایم یې درته ضایع کړي. بیا د نجونو سره معمولا کله چې څوک په اړیکو کې پاتې کېږي، هغه د 15 کلنۍ نه تر 15 کلنۍ 40 کلنۍ کې اوسېږي، چې دغه عمر ګولډن ټایم دی چې په دغه ټایم کې د څه ونه کړل وروسته د انرژي ختمیږي، صبر دې کمیږي، سټرس دې ډېرېږي، انزایټي دې ډېرېږي، مشکلات زیاتېږي، بیا یې نشي کولی چې په ژوند کې څه وکړي. نو نیګیټیو کمپاونډینګ څخه مخنیوی وکړئ. Number 5 surround yourself with growth minded people. خپل شاوخوا مو داسې خلک عیار کړئ، داسې خلک را پیدا کړئ چې هغه ټول د پرمختګ په اړه فکر کوي، ټول فکر او مفکورې ډیولپمنټ اوسېږي. یو ملګری لري هغه همیشه د دې په اړه فکر کوي چې ولا دغه سره مې ضد دی، دغه سره مې جنګ دی، بالاخره رزلټ کې تم شی کې یو جنګي درنه جوړېږي، یو بېادبي د ډېره مافي خر درنه جوړېږي. نو چې داسې یو څه درنه جوړ شو، رزلټ کې آخر څه شی کېږي؟ هېڅ شی هم نشي کولی، تباه او برباد شو، ژوند د غرق ته تباه، هر څه صفر شول. بل داسې ملګری لري چې هغه همیشه د بکس، د انویسټمنټس، د اپ کریشن، د سافټویر کریشن، د ویب سایټ ډیولپمنټ، دغه شیانو په اړه خبرې کوي. نو واضح خبره ده چې په رزلټ کې به څه کېږي، هغه ستا په مایند باندې غیر مستقیم تاثیر لري، هغه تا ته خپل نظریات انډایرکټلی امپورټ کوي. نو چې هغه خپل نظریات درته امپورټ کړ، بالاخره ته اکشن پې اخلي. ما په خپل لایف کې برحاله لیدلی دي چې د گروث مایندډ پیپل سره پاتې شوی یم، نور مې هم واده کړي، چې د هغو خلکو سره پاتې شوی یم چې فکر یې خراب دی، محدود دی، وړوکی دی، نور هم شاته پاتې شوی یم. Number 6 stay patient and trust the process. صبر ولرئ او په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ په هغې باور ولرئ چې نتیجې ته رسیږئ. په یو ورځ کې، په 2 ورځو کې، په 1 هفته کې، په 1 میاشت کې لوړه د کامیابۍ توقع مه کوئ. تاسو داسې مه کوئ چې په 1 میاشت کې ایکسپیکټیشنز داسې ساتئ چې هر څوک باید ستاسو ستاینه وکړي، تاسو باید په لوړه اندازه پیسې وګټئ. صبر ولرئ، قوي کار وکړئ، د کلونو په جریان کې به تاسو رزلټ ته رسېږئ. امپایرز هېڅکله په 1 ورځ کې نه جوړېږي. Rome was not built in a day. Number 7 long term thinking. همیشه اوږدمهاله فکر ولرئ. اوږدمهاله مې مطلب چې دی 15 کاله، 10 کاله، 15 کاله، 20 کاله داسې فکر ولرئ. یو فرد فکر وکړئ تاسو په امریکا کې اوسېږئ، امریکا کې تاسو لون اخلئ د بانک څخه، مثال $300,000. $300,000 تاسو لون راخلئ، هغه راځئ بیرته انویسټ کوئ. تاسو کم پیمنٹ ود اراوند 10 years کې چې دغه لون تاسو پی کوئ، نو تاسو باید منتلی $2,000 بیرته پی کوئ، $2,000 بیرته ورکوئ تر څو د 10 کالو په جریان کې تاسو دغه لون خلاص شي.
دغه 3 لکه ډالر چې تاسو راواخیستل د تاسو انویسټ کوئ په 500 S&P کې چې هغه انوال ریټرن چې دی 10 to 15% دی. 20 years 15 years دی پکې پرېښودل څومره ښه ریزلټس به لاسته راوړي، څومره millions of dollars به تا ته بیرته درکړي. د هغې تر څنګ دغه 3 لکه ډالر راخلي په افغانستان کې، مثال په کابل کې یو داسې ځای جوړوي چې هغه ته 9 منزله اوسېږي. هغه دی چې جوړ کړو، په هغې کې اراوند 14 اپارتمانونه برابروي، هر اپارتمان په 10,000 افغانۍ کرایه ورکوي. نو بالاخره چې تا ته 1.5 لک 2 لک روپۍ عاید درکوي، هغه بیرته ستا 3,000 ډالر وباسي چې هغه ډالر ته بیرته کولی شي پی کړي یا یې ورکړي. نو لانګ ټرم تھنکینګ چې دی تاسو سره کومک کولی شي چې ښه پلان ونیسئ، ښه مخکې لاړ شئ او د فکر او چالاکۍ څخه کار واخلئ. تاسې هیڅ وخت نشئ کولی چې په جاب باندې شتمن شئ. که ډاکټر وئ، که انجینر وئ، که پروفیسر وئ، که استاز وئ، که هر څه شی وئ، جاب تاسو په لوړه اندازه شتمنۍ ته نسي رسولی. که ډاکټر یې اخر کې به شفاخانې ته رسیږي، بزنس به کوې. که انجینر یې اخر کې به خپل کنسټرکشن کمپنۍ جوړوي، بزنس به کوې. که هر جاب ته کوې، په ریزلټ کې به په اخر کې ته بزنس ته لاس اچوې، د هغې نه وروسته به ته د اقتصادي کامیابۍ اوج ته رسیږي. 8 د ریپل افیکټ، زنځیري اغیز. زنځیري اغیز چې دی چین ریاکشن به ورته ووایو. زنځیري اغیز دې ته ویل کېږي چې کله ته یو ښه کار وکړې، هغه سبب د ډېرو نورو ښو کارونو کېږي. د مثال په ډول باندې ته جیم ته ځې، جیم ته چې ځې هلته ته هیلثي صحتمند اوسېږي. مستقیما جیم اول ستا په صحت باندې تاثیر کوي، دوم ته په جیم کې اړیکې جوړوي، دریم جیم کې ته مثال طبیعت دې جوړېږي، مسکا حالت اخلي، څلورم کله چې ته یو چاته مسکا کوې هغه ستا پر وړاندې مسکا کوي، د نورو اړیکو سبب کېږي، داسې ډېرو نورو پرمختګونو سبب کېږي. یو ښه عمل د بل ښه عمل سبب کېدلی شي، همدغه شان یو بد عمل د بل عمل نتیجه کېدلی شي. سګرټ څکونه چې تر کالونو پورې وشي د کینسر سبب کېدلی شي، کینسر په رزلټ کې د مرګ سبب کېدلی شي. کوډینګ په اړه زده کړه کول په دوامداره بڼه باندې 3 کال 4 کالو باندې د اپ ډیولپمنټ سبب کېدلی شي. اپ ډیولپمنټ په رزلټ کې د شهرت، ریپیوټیشن او انکم او شناخت سبب کېدلی شي. شناخت بالاخره د نورو پیسو، د نورو بزنسونو، د نورو اړیکو او تجارتونو سبب کېدلی شي. ریفل افیکټ هم چندان د کمپاوند افیکټ لاندې راځي، چې کله تاسو د کمپاوند افیکټ نه پازیټیولی یوز کوئ، دا تاسو ریپل افیکټ هم استفاده کوئ چې نه یوازې ځان ته، نورو ته هم ډېر خیر رسولی شي. 9 انپوټ اسوسییشنز انوایرنمنټ. دغه 3 واړو ته متوجه اوسئ. انپوټ هر هغه څه چې تاسو خپل ځان ته ورکوئ، څه رقم خواړه خورئ، څه رقم فکرونه ځان ته ورکوئ، منفي یاستئ مثبت یاستئ، دغو ته انپوټ ویل کېږي. دې ته ډېر متوجه اوسېږئ، منفي باید ونه اوسېږي. دوم اسوسییشنز، چا سره ګرځئ راګرځئ، څوک مو ملګري دي، کوم خوا اړیکې لرئ، هغه باید ټول پازیټیو اوسېږي. هغه خلک اوسېږي چې په ژوند کې مو تغیرات راوستلی شي. څلورم انوایرنمنټ، محیط مهمه دی. هغه کس چې په افغانستان کې وي چې په لوړه سطحه پوه اوسېږي، د 40-40 نه پورته پیسې لاسته نشي راوړلی. یو بېسواده، یو داسې کس چې ټکې باندې به هم نه پوهېږي، په امریکا کې به بلو کالر ورکینګ کوي، هغه $4,000 لاسته راوړي. کمپیریسن یې تاسې وکړئ، هغه یو میاشت کې د یو کال عاید لاسته راوړي. نو انوایرنمنټ میټر کوي، انوایرنمنټ مهم دی. که چېرته ته د مثال په ډول په افغانستان کې دننه په یو اطرافي ولایت کې ژوند کوې، د جنګ سبب کېدی شي، دښمنۍ سبب کېدی شي، یو څوک وژلی شي، یو څوک تا وژلی شي. خو که په ښار کې ژوند کوې، فکر به د کتاب سره یي، کورس سره یي، پرمختګ سره یي، ویډیو سره یي، ډیولپمنټ سره یي، کوډینګ سره یي، سافټویر سره یي، داسې ډېر نور موضوعات به اوسېږي چې ژوند دې بدلولی شي. نو انوایرنمنټ میټر کوي. او په آخر کې درته 2 کتابونه پیشنهاد کوم چې که چېرته وغواړئ چې تاسو د کمپاوند افیکټ نه په پوره توګه استفاده وکړئ او لا پرې پوه شئ، نو کولی شئ چې ولولئ. نمبر 1 د کمپاوند افیکټ خپله یې نوم دی بای ډیرن هارډي. ډیرن هارډي لیکلی. کمپاوند افیکټ ما خپله لوستی دی، په زړه پورې کتاب دی. کوم نکات مې چې درته تشریح کړل ټول په تفصیلي ډول تشریح شوي دي پکې. نمبر 2 اټامیک هیبټس، جیمز کلیر لیکلی دی. اتومي عادتونه، دې کې ټول د عادتو په اړه خبرې شوي دي. منفي عادتونه څنګه له منځه یې وړو، مثبت څنګه منځته راوړو، څنګه د هغې نه پوره توګه یوز وکړو، ژوند څنګه بدل کړو د عادتونو په وسیله. بهترین کتابونه دي. که غواړئ چې کمپاوند افیکټ په پوره توګه زده کړئ او په لایف کې یوز ترې وکړئ، نو دغه بوکس در سره ډېر کومک کولی شي. 2 یوټیوبرز چې تاسو سره کومک کولی شي، که وغواړئ چې مطلب ریزلټ ته ورسېږئ او کمپاوند افیکټ په پوره توګه لا زده کړئ او داسې ډېر نور ګټور مواد زده کړئ. نمبر 1 خپله ډیرن هارډي دی، لیکوال د کتاب هم دی او ډېر ښه نظریات هم شیر کوي پر یوټیوب باندې د کمپاوند افیکټ، ریپل افیکټ او داسې ډېرو نورو شیانو په اړه. نمبر 2 توماس فرانک دی چې هم چندان په همدغه برخه کې ډېر ډیپ معلومات وړاندې کوي، د تکړه سپیشلیست سره ناسته کوي، پاډکاسټس لري چې ژوند کې مو تغییر راوستلی شي.
او اخر هم که چېرته تاسې وغواړئ چې مطلب اپلیکیشنز ولرئ په فون کې چې در سره مرسته وکړي چې ښه عادتونه رامنځته کړئ، نو نمبر 1 چې دی هباټیکا دی او نمبر 2 چې دی سټریکس دی. خو دواړه پیډ دي، که وغواړئ چې په پوره توګه یوز کړئ نو تاسو باید پرچیز وکړئ. په دې هیله چې دغه ویډیو در سره کومک وکړي او ستاسو په ژوند کې د یو څه تغییراتو سبب شي. مننه له تاسو او له وخت څخه مو. او باید ذکر کړم چې کوم پیشنهاد لرئ چې په کومه موضوع باندې ویډیو جوړه کړم نو کولی شئ چې راته یې ولیکئ په کمنټ کې. بیا هم مننه.